د شیطان کار دا دی د دوه مسلمانانو په مابین توړ راوله جوړ د الله او د رسول کار دا او د دوه مسلمانانو په مابینځ کې جوړ راوستل لکه دا اوس افغانستان په حواله باندې جوړ روان دی الله دې وکړي الله دې وکړي کنې زما زړه تقریبا نه مني هغه په دې نه مني اوس ګوره دا 2-3 ورځې دا 5 ورځې اته ورځې به جنګ بندي په دې کې د افغانستان خلک راولاړ سو ډولونه سو رقصونه سو موزیک سو دا په کار خدا و شکر ادا کړی وی الله ته ژړلې وی چې یا الله پرده یا الله پرده زوی نه دی پیدا سوی تی بیا ډول راوستی هغه زوی ګر سره په هغه اپریشن پسې مړ سو سیس زوی نه دی پیدا سوی بس ما چې اورېدلی دی د پلاني زوی پیدا کیږي دایي ټیم ورکړی دی ډاکټر ټیم ورکړی دی میاس ټیم دی اوس بیا ډولونه راوستل ټیک سولو نو اوس ټیم راغلی دی ته راولاړ سوې ډولونه سو سورناوي سوې موزیک سو رقصونه سو او دا نو طالبان چې دا شان ووینو بیا دوی روغه کوي طالبان دا شان بیا روغه کوي دا نو چیرې نو خدا ته په خپله کار خرابوي څه ته لږې 2 قدمه ته راشه را مخته سئ 2 قدمه به طالبان پر شا چې د خپلو خبرو سره نو به روغه اصول راشي او که ته پر هغه خپل هغه انداز باندې نو بیا خو بده خبره ده بیا چیرې روغه راځي الله فرمایي ته روغه نه غواړې که تا روغه غوښته وی اوس به افغانستان کې غویان حلالیدلی وو شام به حلالیدلی وروره خوشحالۍ به وایي منم چا به غویی حلال کړی منم چا به اوښ حلال کړی منم چا به روزې هم نیولي لیکن باید په کار دا و چې ټول افغانستان په دې حواله باندې و الله رب العزت ته سر ټیټه سوي ووایي چې الله پرده مې وکړه یا الله د بل خبرې دې زموږ پر کورو مسلطې دي دغه امریکا زموږ څخه 12,000 کیلومتره لیرې ده دغه ځای راغلی دی زما او ستا پر کور باندې خبرې کوي ټیک سولو لږ ښه شوه الله ته متوجه سه لږ ښه شوه الله ته دعاګو سه انشاءالله الله به بیا دغه خوارۍ نه ضایع کوي او که چیرې ډولونه یي سورناوي رقصونه یي او الکان یي او خبرې ګمان نه کوم کم سړی چې نه غواړي الله رب العزت به هغه ته نعمت نه ورکوي کم سړی چې نه غواړي وغواړه الله رب العزت یې درکوي نو الله دې وکړي زړه ته خو زما بلکل نه لوېږي امریکایان دوس داسې استادان دي والله بس الله رب العزت دې وکړي وجه موږ ولې عاجزان موږ ولې دونه پر شا یو زما لویه بنیادي وجه دا ده چې موږ عصري تعلیم نه لرو په آخرت ډېر پوه یو په دنیا نه یو پوه اوس دا چې طالبانو انګریزیان یې زده وایي ښه تعلیمونه یې کړي وایي بیا به برای راست امریکایانو سره په خپله ناست وایي اوس مجبوره دی خامخا دغه سړی راوله ژره غټه که دغه سړی راوله وروره زموږ دپاره خبرې وکړه به نو څو ستا دپاره خبرې وکړي ټیک دی 2 کسان به لري 15 به هم لري باید په کار 115 ولو تعلیم دونه غټ شی دی دی په تعلیم کې زموږ څه وړی دی بلې نو په چش کې وړی ده نو ته تیاره لرې زه یې نه لرم ته ټینک لرې زه یې نه لرم او که ته وایه زه ایمان لرم نو صحیح ده بیا خو نه ویل ده نو موږ افغانستان والا ایمان نه درلودی د چا کورونه ونړېد امریکې هغه ونړېد که زموږ هغه ونړېدل ایمان لرم خو ایمان سره د اسبابو بیا ډېر کار باسي ایمان اوس امریکایان خالي اسباب لري ایمان نه لري زه ایمان هم لرم اسباب هم لرم بیا مې ته وګورې صحیح سلو الله دې وکړي الله دې وکړي الله دې وکړي